تاسو په خپل موبایل کې جیمیل استعمالوئ نو نن تاسو ته په دې ویډیو کې داسې طریقه ښیم چې دغه طریقه تاسو په خپل جیمیل اکاونټ باندې وکړئ نو تاسو د جیمیل اکاونټ به څوک نشي هیک کولی نه به درڅخه څوک غلا کولی شي. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه ښیم چې خپل جیمیل اکاونټ باندې به مونږ سیکیورټي څنګه لګو تر څو مونږ څخه زمونږ د جیمیل اکاونټ څوک هیک نه کړي یا راڅخه غلا نه کړي. تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور کولاو کوئ چې څنګه هم کولاو کو بره په دغه اف تورې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې څنګه هم کلیک کړو دلته ګورم منیج یور ګوګل اکاونټ بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې څنګه هم په دې باندې کلیک کړو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راوړي بیا به تاسو په دې سیکیورټۍ باندې کلیک کوئ. بیا به لاندې معمولي تاسو سکرول کوئ بیا دلته ګورئ 2 سټپ ویریفیکیشن تاسو ته ښکاري په دې باندې تاسو کلیک کوئ. بیا تاسو دا کنټینیو کوئ. چې څنګه هم کنټینیو کو دلته به تاسو خپل موبایل پین الاو کوئ. ګوره دلته تاسو ته وایي چې ایډ فون نمبر اوله کې وایي تاسو دې کې خپل موبایل نمبر ایډ کړئ. یعنې په دې جیمیل کې ما خپل د موبایل نمبر نه دی ایډ کړی. که چیرې تاسو خپل د موبایل نمبر ایډ نه کړئ نو ستاسو جیمیل ډیسیبل کېدی هم شي یعنې ختمېدلی هم شي. ستاسو 3 کالو 4 کالو پخوانی جیمیل وي او تاسو پکې څه ډاکومنټس وغیره څه ساتلي نو هغه به ټول ډیسیبل شي ختم به شي. نو تاسو به اول که خپل جیمیل کې تاسو خپل نمبر نه یې ورکړی نو تاسو به اول پکې خپل نمبر ورکړئ. بیا هغې نه وروسته به تاسو ټرن آن ټو سټپ ویریفیکیشن بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ او دغه پې تاسو آن کوئ. په دې ځای کې به تاسو خپله کنټري انتخاب کوئ. بیا به دې ځای کې تاسو خپل د فون نمبر ولیکئ او بیا به تاسو دا نیکسټ کوئ. چې څنګه هم نیکسټ کړو نو دې ځای کې به موږ ته ګوره دا دی پاسورډ راغی. دا پاسورډ چې تاسو دې ځای کې ورکړئ دا به تاسو بیا ویریفای کوئ. چې څنګه هم دا ویریفای کړو نو ګوره دا دی موږ په موبایل باندې 2 سټپ ویریفیکیشن ګورئ دا دی فون نمبر هم پکې ایډ شو او 2 سټپ ویریفیکیشن دا پکې موږ ایډ کړو. اوس دا مونږ ډن کړو. د نه بعد زموږ د جیمیل اکاونټ چې کوم دی هغه څوک نشي هیک کولی نه به موږ هغه څوک غلا کولی شي. دا دی ګورئ وایي ټرن آف 2 سټپ ویریفیکیشن وایي تاسو پې ان کړی او که تاسو اف کول غواړئ نو دا ټرن آن کوئ یعنې آف یې کوئ یعنې دې ځینې تاسو بندولی شئ. نو په دغې طریقې سره تاسو خپل د جیمیل اکاونټ ساتنه او حفاظت کولی شئ. نو تاسو په خپل جیمیل باندې 2 سټپ ویریفیکیشن ضرور آن کوئ او که تاسو پکې د موبایل نمبر نه ایډ کړی نو د موبایل نمبر هم پکې ضرور ایډ کړئ ځکه چې تاسو د جیمیل اکاونټ بیا ډیسیبل کیږي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. حاضرېږم په بله ویډیو کې. تر بیا د الله په امان.